د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له زلزله ځپلو سره لیدنه کې هغوی ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. په تیرو 4 کلونو کې دا دریم ځل دی چې د سختو زلزلو له امله هیوادوالو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوړي. د محدودو امکاناتو سره سره اسلامي امارت پر دې توانېدلی چې پر وخت د زیانمنو لاسنیوی وکړي. تاسو ته ډاډ درکوو چې اسلامي امارت مو تر څنګ ولاړ دی. له مولا عبدالغني برادر اخوند سره د کونړ او ننګرهار والیان د سرې میاشتې او پیښو په وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې رئیسان او نور مسؤلین هم ملګري وو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له زلزله ځپلو سره کتنه کې پر پانګوالو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې زلزله ځپلو سره مرستو ته رامخته شي. ټولو اماراتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې مرستې راټولي او په روڼ ډول یې پر مستحقو زیانمنو وویشي. د هیواد په سوداګرو، پانګوالو او خیریه بنسټونو غږ کوو چې د کونړ له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې دوامداره وساتي. هڅه کوو چې په زلزله کې د وران شویو کورونو د بیرته رغولو لپاره امکانات برابر او په راتلونکي د طبیعي پیښو د زیان کچې راکمېدو لپاره هر اغیز تدابیر ونیسو. له ټولو هغو هیوادونو، هیوادوالو، ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو مننه کوو چې موږ سره دې ناورین کې د رسیدنې په برخه کې مرستې او همکاري کړي. پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې سختو شرایطو کې دې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي څو زیانمنو افغانانو ته د مرستو رسولو او اقتصادي ستونزو ته د رسیدنې بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه لاړ شي. زلزله ځپلو سره لیدنه کې مولا عبدالغني برادر اخوند وویل چې د هیواد شمال ته تللی وو چې دغه ناورین رامنځته شو. که نه د زلزلې په لومړۍ ورځ به یې په دغه ستر غم کې له زیانمنو هیوادوالو سره ګډون کړی وو.